السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. دا عربي زده کړئ آنلاین مرکز ته راغلاست. الدرس ال12 دولسم درس. د درس نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې زمونږ یوټیوب نوی چینل سبسکرایب کړئ او دا د زنګ علامه کلیک کړئ ترڅو یوټیوب کې مونږ هم ډیر عربي زده کوونکي پیدا کړو. خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس ال12. اتپنځوسمه صفحه دا کتاب کې دریم اقرأ الكلمات الآتية دا را رواني کلمې وې ذل ولما. ابي دا کلمې مخکې ټول تیر شوی دي دا مونږ ویلې دي. ابي زما پلار. اب پلار ته ویل کی الف با حمزه او با اب پلار یا چې ورسره شي زما پلار. ابي زما پلار. امي زما مور. امي زما مور. جدي زما نیکه. جدي زما نیکه. اخي زما ورور. اخي زما ورور. اختي زما خور. اختي زما خور. خالي زما ماما. خالي زما ماما. خالتي زما ترور. خالتي زما ترور یا خاله. خالتي. عمي زما کاکا یا تر. عمي زما کاکا یا زما تر. جدتي زما نیا. جدتي زما نیا. عمتي زما عمه. عمتي زما عمه یا د پلار خور. تاسو نه هیله کوم چې دا کلمات تاسو په هاذا او هذه کې دا استعمال کړئ چې کوم کې هاذا راځي کوم کې هذه راځي. دا درس تاسو ویلې نو دا تاسو کورنۍ دنده سوه. هیله کوم کومنټ کې دا ولیکئ او که کومنټ کې د ټولو ته هاذا او هذه استعمال کړئ او جملو کې استعمال کړئ. بل اقرأ التراکیب التاليه دا لاندې نه ترکیبونه دا و لولم. انا طبيب the doctor. دا سړی وای ته انا طبيب the doctor. هو مهندس. هغه مهندس یا انجینیر دی. هو مهندس هغه انجینیر دی. هي معلمه هغه معلمه ده. هي هغه خزه یا هغه انجلی معلمه ده. أنا أحب أبي وأمي. أنا أحب أبي وأمي. ذا خپل پلار او مور سره مینه لرم. أنا ذا أحب مینه لرم یا مینه کوم أبي وأمي خپل پلار او مور سره. أنا أحب جدي وجدتي. ذا خپل نیا او نیکه سره مینه لرم. أنا أحب ذا مینه لرم جدي خپل نیکه سره وجدتي خپل نیا سره. بل اكتب الحرف الناقص. په دې کې چې کوم حرف ناقص وي کوم کم وي هغه تاسو یې ولیکئ. دا اول زه تاسو ته وایم نور تاسو خپله ولیکئ. دا کلمات مخکې درسونو کې تیر شوي دي. دا لم ده. دې نه مخکې کومه هغه ده ګوره لاندې تصویر درته لیکلی دا چې شو قلم. نو اول حرف چې ده دلته قلم کم ده ناقص ده دې یعنی کم ده. بل دلته سو د ګوره ډاکټر دا ډاکټر کې عربي چې وای دلته کم حرف کم ده. دا بم د تاسو وایم با طبيب ډاکټر. بل دلته چې کم ده دلته تیار نقل درکړی چې دا حروف دلته ولیکئ. دا ضاد دلته راځي ظروف. بل دلته چې راځي ضاد درس. دلته خرما ته چې وای عربي کې تمر. دا میم حروف دلته ما بین کې را دي تا میم را تمر خرما. احلل الكلمه ثم اكتب. ثوب کالی دا ولیکئ. باب دروازه دا تاسو. وقف ودرید. الوحده الثانيه المدرسه. زمونږ لومړی وحده دا ختمه شوه. اوله وحده چې په باره کې وه اسرتي زما کورنۍ. نو دویمه وحده چې ده دا د مدرسې د یا د ښوونځي یا د مکتب په باره کې ده. نو
دا زمونږ لومړی وحده وه خپل درس دلته په پای ته رسوو. دویمه وعده انشاءالله په بله ویډیو کې موږ تاسو ته جوړو او تاسو نه هیله کوم چې زه آیا بله ویډیو جوړه کړم چې دا د اول وحدې مکمل درس اول درس نه تر دغه 12 درس پورې په یو ویډیو کې په لنډ 10-15 دقیقو کې تاسو ته خلاص کړم. په لنډه توګه باندې دا ټول درسونه درته تشریح کړم او کنه کوای چې مونږه یاد کړی دي ضرورت نشته صحیح ده او کوای چې یو بل ویډیو دغه ویډیو وروسته د جوړ کم چې او مکمله الوحده الاولى الكامله یعنی لومړی وحدات مکمله د ویډیو جوړ کم او د هغې تدریس تاسو ته وکړم صحیح ده او کنه هیله کوم تاسو کومنټ کې ووایئ او انشاءالله دویمه وحده به المدرسه دا به بل ویډیو کې انشاءالله خبرېږي. نو هیله کوم چې تاسو نه چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا د زنګ علامه هم کلیک کړئ او فیسبوک کې زموږ پاڼه شیر کړئ او د فالوینګ کې چاته کوي موږ درسونه نو ویډیوګان نه ورځي فالوینګ کې زموږ پاڼه ته لاړ شئ فالوینګ کې سی فرست کلیک کړئ تر څو زموږ ویډیوګان تاسو ته درسي او هیله کوم تاسو نه چې ماته دعاګانې وکړئ. لږ مشکلات دي د ژوند هیله کوم چې مونځ کې کومنټ کې کا دعا کوئ نه کوئ ماته مونځ کې ضرور ده چې ماته مونځ کې دعا وکړئ. ډیره مننه. نو تاسو په الله سپارم تر بل ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.